څنګه ځان خوښ ساتلی سو؟ د ځان د خوشحاله ساتلو لپاره ځینې لارې چارې دي چې دلته یې درته وایو. لومړی د امریکا د یل پوهنتون د دماغي زده کړو او روانپوهنې پروفیسره لوري سانتوس وایي خوشحالي داسې څه نه ده چې پخپله کیږي، بلکې که موږ تمرین وکړو نو دا یې ښه لاره ده. دا وایي ساینس ثابته کړې ده چې ځان خوشحالول یو ډول خوارۍ ته اړتیا لري. دا اسانه کار نه دی، وخت غواړي، نو غوره لاره تمرین دی. دوهم، ښه خوب انسان خوشحالوي. که تاسو هڅه وکړئ د یوې اونۍ لپاره هره شپه 8 ساعته خوب وکړئ، دا به مو خوشحاله وساتي. دریم، ژور سوچ. 10 دقیقې یوازې او په سوچ کې تېرول ډېره ګټه لري. نه دا چې ټوله ورځ په سوچ او خفګان کې تېره سي. نو کله چې دا 10 دقیقې سوچ کوئ، سترګې پټې کړئ او ژوره ساه واخلئ، نو ډېر به مو آرام کړي. څلورم، تل مثبت فکر وکړئ. مثبت فکر مو له غم او خفګان څخه ژغوري او همدا فکر تاسو ته مثبت انرژي درکوي چې تل خوشحاله واوسئ. پنځم، له کورنۍ او ملګرو سره وخت تیر کړئ. تل د هغه خلکو سره وخت ډیر تیر کړئ کوم چې ډیر در باندې ګران وي. څېړنې ښیي هغه خلک چې له کورنۍ او ملګرو سره ډیر وخت تیروي تر یوازې خلکو ډیر خوښ وي او د خوښۍ هورمون هم ډیر وي. شپږم، هڅه وکړئ چې په اوس کې ژوند وکړئ. نه دا چې د پخوا په هکله په سوچونو کې ډوب واوسیږئ او یا هم د راتلونکي په هکله فکر وکړئ، نو فقط یوازې او یوازې د اوس په هکله سوچ وکړئ. اووم، مجازي نړۍ څخه ځان لرې کړئ. په مجازي نړۍ کې اوسېدل کېدای سي موږ ته د خوښۍ ناسم احساس راکړي. نو که غواړئ چې په ژوند کې په رښتیني ډول خوشحاله اوسیږئ، نو له ټولنیزو رسنیو څخه لرې ځان وساتئ او خلکو سره مخامخ وخت تیر کړئ. او اتم، د نورو په هکله فکر کول پرېږدئ. د دې پر ځای چې د نورو په هکله فکر کوئ، د ځان په اړه فکر وکړئ.